السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو هزارو، الله دې وکړي چې خوشحاله او در دا وخت پورې د صحت جامع په تن ولري. دا هم د شیعهګانو یو غټ مزار دی چې د دې خپل د ګامي شاه په نامه سره په لاهور کې دا د ډېر غټ دربارګاه ده. نو دلته دوی خپل عبادت ګزاري او دا د دې دعاخانه ځای دی چې دلته د دې دعاوې قبلېږي. د دې دعاوې په جزا کې قبلېږي. دوی وایي زموږ دعاوې الله پاک قبلوي. دلته یو شی پټ دی، په دغه شي کې دا شی سره وښورېږي نو بیا زموږ دعاوې قبولې شي. چې دا شی کوم وخت وښورېږي ما د باندې یو شي څه پوښتنه وکړه، په ډېره سختۍ باندې موږ راپرېښولو چونکې چې موږ یې نه راپرېښولو. لا اله نو دوی وویل چې دلته شیعهګانو غټ مزار دی. دوی وایي زموږ دعاوې دلته قبلېږي. دا ګامي شاه دی چې موږ هره دعا وکړو دی سره وښورېږي، سره وبلګېږي. نو چې دی سره وبلګېدی بس د دوی دعاوې قبولې شي. دا هم د دوی یو غټه عبادتخانه ده. موږ یې نه پرېښولو چونکې بیا موږ په ډېر تکلیف باندې دلې ځان راوستي او موږ یې دلې پرېښولو او موږ سره حاضر شولو د دوی عبادتخانې ته. دا د دوی ځای دی، دغه دی، دا یې د دعا شان دی، دا یې د دعا شان دی، دا یې د دعا یو شی دی چې دا شی وښورېږي بس دعا یې قبوله شو، چې دا شی داسې وښورېږي بله دعا یې قبوله شو. ما په خیال نو داسې اندازه ده که داسې وښورېده زما داسې اندازه ده نو بیا نو دعا ګویا نه شوه قبوله، ځکه دا شی خپله بس په دې کې یو حرکت پروت دی. نو نه خبر چې پروت وي که به نه وي پروت، هغه د دوی خوښه ده. څنګه چې دوی وایي پروت نو موږ وایو نه دی پروت. د دې طرف زه ورته ګورم دلته دعاوې د ده وایي قبلېږي په دې ځای کې بس مکمله دعا یې داسې قبوله شي، دا قبوله شي. نو خو زما زړه ته نه لوېږي، بس دا د دوی خپل کار دی. السلام علیکم ورحمت الله. ستاسو خو معززه ټیم نه ضایع کوم. نو د باندې نعتونه مو ته شروع دي چونکې یو نفر ورته لګي.